کتاب ریاض صالحین یو سلو 55 نمبر باب دی. باب دی په باره د دې کې چې په مړي باندې مونځ کول او هغې سره روانېدل او د هغې دفن او ښخېدلو ته حاضرېدل او د زنانو تابعداري کول او روانېدل د جنازو سره دا مکروه دي. په دې باب کې مخکې فضل التشیع باب کې فضیلت د مړي سره د روانېدلو حاضرېدلو دا ذکر شوی. اول نمبر حدیث دی عن ابي هريره رضی الله عنه قال ابي هريره رضی روایت دا وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من شهد الجنازه حتى يصلى عليها څوک چې جنازې ته حاضر شو تر دې پورې چې په دغه جنازه باندې مونځ وکړی شي یعنی مانځه ته حاضر شي فله قیرات د دې سړي دپاره یو قیرات اجر دی. ومن شهدها حتى تدفن او څوک چې جنازې ته حاضر شو تر دې پورې چې دا مړی دا خښ کړی شي فله قیراطان نو دغه سړي دپاره دوه قیرات اجر دی. قیل د الله پیغمبر د چا ویل وما القیراطان اې د الله پیغمبر دا قیراطان دا څه شی دی؟ قال د الله پیغمبر تو ویل مثل الجبلین العظیمین دا دوه قیرات دا په شان د دوو غټو غرونو دي. غټو غرونو چې هغې اندازه دا ډېره غټه ده. دومره اجر الله تعالی مړي باندې در جنازې کولو او مړي باندې حتی تر دې پورې چې هغه خښ کړی شي او ته را واپس شي نو تا دوه قیرات اجر وګټل. که صرف جنازې ته حاضر شي یو قیرات اجر چې یو قیرات دا دومره ده لکه غټ غر، دوه قیراته لکه غټ غرونه، څومره عظیم ثوابونه دي. دویم نمبر حدیث دا د ابي هريره ده چې هغه وی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال یقینا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من اتبع جنازه مسلم ایمانا واحتسابا څوک چې د یو مسلمان جنازې سره روان شو د ایمان د وجنه چې ایمان زیات شي او د دې وجنه چې ثواب الله ورکی، یعنی ایمان د وجنه او د ثواب حاصلېدلو د وجنه. وکانه معه حتى يصلى عليها او دا سړی دغه جنازې سره وي مړي سره وي تر دې پورې چې به دغه مړي باندې مونځ وکړی شي ويفرغ من دفنها او دغه شانته او پارغ کړی شي د هغې د ښخېدلو نه، یعنی مونځ کې ماضر شي او د هغې په ښخېدلو کې قبر کې کېښودلو کې او هغې باندې خاورې اړول دام دغه شانته وشي تر هغې وخته پورې یو سړی حاضر شي نو فانه يرجع من الاجر بقراطين نو یقینا دا سړی واپس کیږي دغه مړي نه د دوه قراتونو په اجر سره. دوه قرات اجر دې سړی وګټل. بيد الله پیغمبر وی کل قرات مثل احد هر یو قرات دا د احد د غر په شانته د دومره اجر به الله تعالی د انسان ته ورکړي دومره نیکی. ومن صلى عليها او چا چې مونځ کو صرف په دغه مړي باندې جنازه کې صرف شرکت شو مونځ وکړو ثم رجع قبل ان تدفن او بیا دا سړی واپس شي مخکې د مړي د ښخېدلو نه صرف مونځ کې خو د مړي ته قبر ته ښخېدلو کې حاضر نشي فانه يرجع بقراط یقینا دا سړی واپس کیږي د یو قرات اجر سره. دا روایت د بخاری دی. محترمین تاسو سوچ چې رب العالمین په خپل بندگانو څومره مهربان دی. صرف جنازه او یو قرات اجر، یو قرات څومره دی د احد د غر عمره مړي ته حاضر شي خښ شو جنازه کې د شرکت کو دوه قرات اجر څومره عظیم اجر دی. یو احد غر لکه دا چې ټول راشي استاد نیک اعمالو په تله کې دا کې خودلی شي. جیولوژي والا د ځمکې چې دا کم پوهان دي دا حساب کړی چې دا د احد غر چې دا څومره دی وزن څومره دی هغوی وی 45,000 میلیونه ټنه وزن دی. 45,000 میلیونه ټنه د احد د غر وزن دی. دا برابرېږي یعنی 45 میلیارده. نو ته چې صرف د مړي په جنازه کې صرف شریک شوي ایمان د وجنه ثواب د حاصلول د وجنه نو تا ته الله تعالی د یو احد د غر عمر اجر درکړي. یو احد غر او څومره اجر دی؟ یو قیرات احد غر عمره دی. یو احد غر وزن څومره دی؟ 45,000 میلیونه ټنه.
چې جنازه دې وکړه او قبر کې بازو شونه شو 2 قراده شو نو استاد لپاره 90,000 میلیون ټنه 90,000 میلیون ټنه دا نه کې راشه استاد ستاسو په اعمالو کې طریقې خودل شي دا جنازه څومره ورکوټه شمنګ تاسو ښکاری څومره وړو کې عمل د حقیقت هم دا وړو کې عمل دی دومره سہولتونه او دومره جنازه دومره مړ کېږي سړی کې باید حاضر شي کنه مړ ته باید سړی حاضر شي وخت لري لاړ شه قبر کې وسره حاضر شه تخته مو چې وخت لري لاړ شه قبر کې وسره حاضر شه نیکی شوي عزت شو خلکو ته په درنه سترګه باندې ښکاری الله به دنیا هم ښایسته کړي او آخرت به هم ښایسته کړي اخرنی روایت دی وعن أم عطية رضي الله عنها قالت أم عطية رضي الله عنها ونهينا عن اتباع الجنائز مونږه د جنازو سره د روانېدلو نه منع کړی شوي د الله پیغمبر مو منع کړي ولم يعزم علينا خو مونږ د الله پیغمبر زور نه دی کړی زور نه کدا کار بالکل حرام دی خو یاره دا ښه کار نه دی سړی زنانه ده دغه شان د قبرونو ته روانې او زنانه دغه شان ته د مړو سره رواني د الله پیغمبر دا حرام نه دی مکمل چې سړی بالکل جهنم ته دی حرام دی نه زور را منل کله خو د الله پیغمبر مو منع کړي بل روایت کې راځي روایت ابي هريره او امام الباني ذکر کړل صحیح الترغیب کې و رسول الله فرمایلی دی لعن ان رسول الله لعن زوارات القبور یقینا رسول الله لعنت کړل په هغه زنانو باندې چې هغه ډیر زیات زی او قبرونو خواته زی هغه باندې نبی اسلام نه کړل بل روایت عبد الله بن عباس نبی اسلام روایت کړل وی لعن الله زائرات القبور لعنت کړل الله تعالی په هغه زنانو باندې مخکې صيغه د مبالغه و دلته مبالغه د زائرات القبور هغه زنانه چې هغه د قبرونو ملاقاتون تروانی نن سبا زموږ تاسو مړ وشي ګند زنان دوه درې سحر او تسار ماقام تروانی دا ټول غیر شرعي اعمال اگر دین اصل دار زنانه قبر ته مبر څه کوي زنانه چې قبر تلل شي تاسو سبا زنانو دا ډیر نرمي آلته به هغه خبرې کوي هغه غیبتونه به کوي لکه مې په 15 منټه جاړو به نیمه ګنټه په لارم جو باغی خورا چې مرضی آلته په قبر کې صرف دا یادوا چې دا نن دا کم قبر کې پروت دا سبا د مدام زمازه دي دغه جیره لپاره تیارې پکړ دی الته باید ستا په خله باندې خندانې وي الته باید د دنیا خبرې سړی ونی کی الته ورسې سلام واچوه زنانه د څه دپاره د ګپو شپو دپاره ځي او یا څه کې مخونه وایي او ګیرواونه شکې دغې دپاره ځي نو دا خو په کار نه ده که نه د الله پیغمبر سلم هغه دین موږ ته راوړلی چې کوم الله ورته ښودلی الله د مخلوقاتو د انسانانو په طبیعت باندې ډېر ښه پوهېږي زنانه پرې ښودل دا په کار نه دي داسې یوه زنانه کله ورته لاړ شي یو څوک ورپې یاد شي د دې لپاره چې آخرت ورته ورپې یاد شي دنیا نه تعلق کټ شي کله دې لاړه شي اما بار تلل او دا رواجونه کول نو دا ټول غیر شرعي اعمال دي تل په کار نه دي نو په دې روایتونو کې یو دا ذکر شو جنازو سره تل هغې ته حاضرېدل عظیم اجر لري دا موقع باید موږ او تاسو د لاسه ورنکړو بل دا زنانه قبرونو ته پرېښودل یو رواجي سیستم دا کوم پروګرام دا ختمول پکار دي بهتره خبره ده زنانه په کور کې ناستي او مړي تر کور نه دعا کوه ښایسته دعاګانې کوه الله به انشاءالله ستا دعاګانې هغې ته رسوي الله دې په دې خبرو مو تاسو کو توفیق راکړي وصلی الله علی نبینا محمد